دا راته ووایه. دغه رنګ ږیره مبارک هغه پرېښودل دا سنت طریقه ده، ځکه چې دې نه ډېر خلک هغه بې رغبتي کوي، دا لکه ږیره ایسته وخروي. دا زموږ له پکار نه دي، ځکه چې د نبي علیه السلام سنت طریقه ده، په دې باندې موږ عمل وکړو. او په دې باندې ځکه چې د نبي علیه السلام سنت طریقه هغه ژوندی کول غواړي. ځینې خلک یې مسواک هغه د نبي علیه السلام هغه استعمالوي، دارنګې نور د سنت طریقې د نبي علیه السلام هغه کوي، خو د ږیره مبارک دا د نبي علیه السلام هغه خروي او هغه کټ کوي، ځکه نبي علیه السلام په سینه باندې چاړه راښکل غواړي. زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي چې کم انسان ږیره خوري لکه زما په زړه باندې چې چاړه راکاږي. زما چې څومره هم کتونکي پروګرام ګوري او دغه عمل کوي، نو زه دا نه وایم چې دا تباه و برباد دي. اوس هم د سره مکش دی د خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم. هغه چې دی دنیا ته الله تعالی را لیږه، نو هسې نه دی را لیږلی. هغه چې کمې خبرې کړي دي، هغه چې کم عمل کړی دی، په هغې کې زمونږ او ستاسو خیر پروت دی. یو دوه خبرې کومه، بې ادبي دې معافي که څه غلطي رانه کېږي نو تاسو راته وایئ. زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو محفل ته لړ چې یو صحابي و، د هغه زما خیال دی چې 2-3 ویښته و د ږیرې، داسې ده که نه؟ نو چې زما خوږ پیغمبر هغه ته وکتل نو وی خاندل. بل ورځ بیا رالی، زما خوږ پیغمبر بیا رالی چې هغه ته یې وکتل نو مخې ته نه واړو. دوباره چې رالی نو هغه 3 ویښته لر کړي وو. نو زما خوږ پیغمبر نه هم هغه صحابي تپوس وکړو چې پرون رالی او زما 3-4 ویښته و، ږیره مې وه، تا وخاندل او نن چې مې لر کړي دي نن د رانه مخ واړو. نو زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل چې کله ستا دغه 3 ویښته په دې مخ مبارک باندې دي، نو د پریښتو پې جنګ وی، داسې وه که نه، ځای پې نه میلاوېده، دومره پریښتې راغلې وې. خو چې نن رالمه نن مخکې د هغه نور هم نشته او هغه برکت پکې هم نشته، نو ځکه مې د نه مخ واړو. نو راځئ وروڼو چې د خپل خوږ پیغمبر ژوند وګورو، د هغې ژوند سټډي کړو. که کله موږ د خوږ پیغمبر ژوند وکتو او ژوند سټډي کو، نو بیا نه جنګ شته، نه جګړه شته او نه فساد شته، هر څه به یو په دوی. داسې ده که نه جي؟ اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ دا خواږه دوستان پروګرام ګوري؟ بس زه به دغه پیغام ورکړم چې ژوند دی هسې تېرېږي، او خاص کر نوجوانانو ته چې ژوند دې تېرېږي، وخت د چا انتظار نه کوي. خو که ږیره دې پرېمښودله نو دغه نشته دی، سنت طریقه ده او ثواب الله به بیا اجر درکړي. او که ودې خرول هم دغه وخت نه تېرېږي. خو د دې نه ښه خبره دا هم ده چې مطلب هغه جنت دی، د هغې دپاره تیاري وکړو، جهنم نه ځان بچ کړو. نو زما دغه پیغام دی چې ټول نوجوانانو ته، او چې بس د نبي سلام هم سنت دي، دا په مخ باندې پرېږدي، مخ پې ښایسته ښکاري. د قیامت پر ورځ به څه ډله راوستلی شي او نبي سلام به غږ کوي، هغه به داسې ملایکو به هغه ډله روانه کړي. نو پیغمبر اسلام به ورته غږ وکړي چې دا خو زما امتیان دي، ما یې راولئ. مطلب نبي اسلام به هغه حوض کوثر باندې ناست دی، اوبه به تقسیموي که نه. نو په رښتیا به ورته ووایي چې لکه ته نه یې خبر چې دې ستاسو وروسته څه کړي دي. نبي اسلام به چې څیز باندې وروسته کړی چې ستا اهم سنت ږیره مبارکه هغه دې به مخ نه ده پرېښې، د دې وجې نه به هغه جهنم ته روان کړی شي. کاري صاحب دا راته ووایي چې زمونږ ینګ جنریشن، زمونږ ځوانان الله او رسول پله ډېر محنت کوي که نه، ټیک ټاک سټاران ترې نه جوړ شو جي؟ یاره زه به داسې خبره وکړم تاسو ته چې ټیک ټاک او دا یو سیټ ده که نه. کفارو چې اول سازش راواخیستو فکري جنګ، نو هغې اول د اسلحو په زور باندې وکړو، د وسلو په زور باندې، خو په هغې باندې په مسلمانانو باندې هغې مطلب لکه زورور نه شولو. د هغې دپاره بیا فکري جنګ مطلب د موبایل یې راویستلې. نن سبا چې کم ماشوم او کم مورکوټی دی، حالانکې د 3 کالو چې موبایل پیژني او قرآن مطلب دغه لاس کې نالي موبایل ته خوشحالېږي. نو نن سبا حالات داسې روان دي چې کم نوجوان دی که ماشوم دی، هغه اغیارو له ټیک ټاک یې راویستلې، فیسبوک یوټیوب یې راویستلې. په دې شمانې نن سبا فکري جنګ شروع دی، او هغه جنګ به موږ ځکه ووایو چې هغه هغوی ځکه وګټو. مطلب دا دی چې ټیک ټاک سټار مار نشته، سټار مار نشته دی، خو اصل کې خبره دا د فکري جنګ خبره ده چې مطلب موبایل لاله، ټیک ټاک وغیره لاله، نر ماشومه او هر یو نوجوان څوک چې ګوري بس موبایلو کې اخته دی، او نه د قرآن نه څوک خبر دي، نه حدیث نه څوک خبر دي. اصل خبره داسې ده که
لکه مطلب دا دی چې غیر کم محنتو په مونږ د په زورې چې کم کو هغه اسلحې چې استعمالوله هغې کې ناکام شو اوس یې نټ یعنی جال په جال کې راګیر. صحیح خبره دغه شانې څنګه چې مطلب نبی سلام حدیث کې وایي چې النساء حبائل الشیطان که نه مطلب دا زنانه د شیطان جالونه دي رسۍ دي دغه شانې موبایل نن سبا ایستلی د نوجوانانو له بس په دې فکري جنګ کې دی وګټله موږ بس یو ځکه وګټله چې نن سبا هر مسلمان ماشوم دی که غټ دی او که بوډا دی بس په دې شي کې لګیا دی او ټول وخت یې ضایع کېږي حدیث او دغه ته کې هغه بیخي زه یم چې 10 منټ هم نه ورکوي بیا پکې تنګېږي خو که دې ته ټوله ورځ شپه ناست نو پروا نه کوي. اصل خبره دغسې ده اکثر زمونږ ینګ جنریشن زمونږ ځوانان زیاتره د شپې تر 3 تر 4 پکې مرسي زمونږ دا ځوانان دا فیسبوکو ته ناسي ټیک ټاکو ته ناسي او اړی او راړی خو قدرمنو څنګه چې کاري صاحب خبر وکړه دا فکري جنګ دی زمونږ ذهنونه کابو کړل زمونږ ذهنونه مونږ یې دغه ځای راونیسلو نو نن چې یو ځوان یو کشر یو نوجوان د شپې تر 3-4 فیسبوک وکړي نه به سحر څنګه به خپل مونځ له پاسي او څه به مونځ وکړي. قدرمنو پکار ده زمونږ د دې پروګرام زمونږ د دې خبرو اترو مطلب صرف او صرف دای چې د معاشرې ته خیر ورسي او دا خپل دین او خپل الله رسول دا وپېژنو او دې له توجه ورکړو نو انشاءالله چې د دوانو جانو کامیابی ده. ډیره مننه جی خوشحاله و آباد اوسئ. خلق تلی د جهان دی منس کا و مومنا اخر تل د دنیا ندی ستان مخ کی سمرا خلق تلی د جهان دی منس کا و مومنا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی